سلامونه ملګرو د یو معمولی زمونږ لپاره معمولی جنسي سکینډل دی د هغې په وجه باندې بوریس جانسن د برطانیې وزیر اعظم دی او د کنزرویټیو پارټي وزیر اعظم و 2019 نه درې نیم کال یې پاتې شو وزیر اعظم اوس هغه په استعفا باندې مجبوره شوی دی د دې په وجه باندې خبره کومه چې د دې وجه وړاندې د خلاف عدم اعتماد راغلی و هغه عدم اعتماد د پارټي ګیټ سکینډل په وجه باندې راغلی و د هغې بنیادي محرک هغه پارټي ګیټ سکینډل و یعنی د په کرونا کې پروګرامونه کړي په کرونا کې خپله برث ډے مناو کړي وه یا په کرونا کې پارټیانې کړې وې کرونا یې سوپیز یې نو پالو کړي دی جرمانه شوی هم و دا د برطانیې لومړی منتخب وزیر اعظم دی چې د پولیس د اړخه په دغه معامله کې جرمانه شوی و پینلټي پې راغلی وه اوس چې کوم اوس چې د استعفا ته جوړ شوی دی ځکه بېګا راسي 50 کسان د خپل د پارټۍ خلک د کنزرویټیو پارټۍ او د اتحادیان اتحادي جماعتونو 50 ممبرانو په د باندې عدم اعتماد کړی دی او دې ته د استعفا مشوره ورکړې ده او دی بال اخر په دې تیار شوی دی چې اوس مستفي شي یعنی د بل د وزیر اعظم د انتخاب دپاره چې کومه فیصله سازي او سیاسي ګډ جوړ وشي نو تر هغې به دی وزیر اعظم خو عملاً دی اوس د وزارت عظما نه ختم شوی دی یعنی اختیار یې ختم شوی دی که څه چې برای انعام به دی 100 ورځو دپاره وي د خلاف په جون کې عدم اعتماد هم راغلی و خو هغه ځکه ناکام اوس بلې د عدم اعتماد هغه ناکام شوی او بل عدم اعتماد د قانون او قاعدې مطابق د خلاف تر یو کاله نشو راتلی د بهر کولو دپاره صرف او صرف دا یوه لار وه چې د باندې دومره اخلاقي او سیاسي بخنه غواړم دباو ور پرېوځي چې د استعفا ورکړي او دی په استعفا باندې بال اخر مجبوره شو بېګا د معیشت یا د اکنامکس یا د فاینانس منسټر چانسلر چانسلر هم عهده ورسره هغه هم استعفا ورکړي وه بیا د صحت منسټر ساجد جاوید هم استعفا بېګا ورکړي وه او نه صرف دغه ام پی ایګانو دغه ممبر اف پارلمنټ دغه کسان نه صرف استعفاګانې د خپلو عهدو نه ورکولې بلکې دته هم د مستفي کېدو او د دغه عهدې نه د لرې کېدو مشورې ورکولې او دباو یې ورباندې کوو د دې شاته بنیادي وجه چې ونه هغه د پارټۍ د یو رکن کریس پینچر چې کوم دی د هغه غیر اخلاقي کردار دی او غیر اخلاقي زموږ دپاره لکه موږ ته هغه خلکو ته بنده ایران شي ځکه موږ اکثر په دې معاشره کې اورو چې د مغرب سیاسي او د مغرب اخلاقي نظام او د مغرب خانداني نظام او د مغرب یعنی ایتکس چې کوم دی هغه برباد دي او سکون ورته نشته یعنی موږ دا اورو دغه کسان نو په خپل هم وایو په خپل نه مونږ انګلند ته تللی نه امریکې ته تللی نه مغرب کتلې نه د هغې ژوند کتلې نه د هغې صحت باندې کومه مطالعه کړله خو دا خبرې کوو چې د هغې ژوند تباه او برباد دی او د هغې ذهني صحت تباه او برباد دی نو بنده حیران شي چې 80 کال او 100 کاله بیا د هغې عمر او د هغې اوسط عمر او د هغې صحت او د هغې د اخره پورې هغه هایکنګ او د اخره پورې هغه اکسرسایز د هغې هغه خندنۍ چهرې او بیا موږ د بیمارو جرړې یعنی موږ چې ذهني صحت مو څنګه خو بهرحال دغې خبرې نه راتېرېږم کریس پینچر چې دی نو 200 ورځې مخکې شراب څښلي یعنی ډرنک شوی او د اندازې نه زیات هغه منل ده چې زه د اندازې نه زیات مې څښلي او زیات نشو ما او په دغه نشې په حالت کې د څه کسانو له یا ښځو له یا سړو له په جنسي انداز باندې لاس یا ګوتې وروړې وي یا ګوتې ورکول چې ته وایي یا رانیول یا په غېږ کې رانیول یا داسې په یو جنسي حرکت کول یا نازیبا نامناسب جنسي حرکت د کړی و دغه حرکت باندې هغه پکار ده چې هغه استعفا ورکړي وي پکار ده چې هغه د پارټۍ نه لرې شوی وي پکار ده چې هغه د خپلې عهدې نه لرې شوی وي دغه په ځای باندې بوریس جانسن ولې استعفا ورکوي نو دغه کس چې کوم دی دغه ایم پی چې کوم دی د ممبر پارلمنټ چې کوم دی نو دا بوریس جانسن د پارټۍ چیف ویپ جوړ کړی و سره د دې چې دغه کس په ماضي کې هم داسې په جنسي جرایمو کې په جنسي سکینډلز کې او په داسې غیر اخلاقي حرکتونو کې په ماضي کې هم ملوث او د دغې نه بوریس جانسن خبر و خو ځان یې پې ننګاره کړی یا صرف نظر یې دې کړی یا یې په دغه حواله باندې وخت په وخت باندې دروغ ویلي یا یې خبرې پټې کړې وي دروغ هغسې بلنټلی یا ډېر ښکاره دروغ کې نه ویلي خو دغه خبرې دته معلومات وو چې دا کوم کس چې زه چیف ویپ جوړوم د پارټۍ په پارلمان کې دننه د پارټۍ د ممبرانو نگران جوړوم چیف ویپ هغه کسي چې دا د یوې پارټۍ د ممبر پارلمنټ د هغه کسانو دغه ټولو پارلماني جماعت د کسانو د اخلاقي ډیسپلن او د هغې د خانداني مسایلو د کتو یو قسم ذمواري نو دغه کریس پینچر جوړ کړی و چیف ویپ جوړ کړی و یعنی پارټۍ نگران یې جوړ کړی و د ممبر پارلمنټ
او دغه خپل اخلاقی حالت خراب وو او بوریس جانسن په دې باندې ځان ناګاره کړی یا دا خبره پټه کړې وه یا سره د دې چې دته پته وه چې دا کس اخلاقي معیار ښه نه دی او د چیف ویب جوړ کړی و د بیا هغه بیا استعفا هم ورکړه او د بیا هم منله چې ما نه غلطي شوې وه خو د دې باوجود د هغې اخلاقي نظام او د هغې سیاسي نظام او د هغې خانداني او هر څه چې ورته وایي تهذیبي نظام نن بوریس جانسن په هغه جرم باندې که څه چې نور هم بلا ډېر وجوهات کیدی شي سیاسي محرکات کیدی شي خو بنیادی وجه چې کوم ممبر پارلیمنت او نه صرف ممبرز اف پارلیمنت بلکې د کنزرویټیو پارټۍ خپل ممبران دا خبر راټینګه کړې ده چې تا ولې دا کس چیف ویب جوړ کړی دی سره د دې چې ته د اخلاقي معیار نه او د اخلاقي کردار نه په د ماضی نه خبر وي او تا ځان ننګاره کړی دی لنډه دا تا د پارټۍ عهدهدار جوړ کړی دی نو په دغه باندې دغه معامله چې کله د لومبۍ د واټر ګیټ د پارټي ګیټ سکینډل نه دی راووتو اعتماد د تحریک نم دی بچ شو نو دی دغه معمولی غوندې جنسي سکینډل چې زمونږ دپاره معمولی دی هغه د هغې دپاره خو غټ ځکه دی چې دومره لوی هغه تبدیلي راوسته سیاسي تبدیلي هلته برطانیه کې راوسته یو طرف ته د هغې دغه حالت او بل طرف ته جاوید اقبال چې هغه د میسنګ پرسنز د کمیشن چیرمین او د نیب چیرمین او ریټایر جج دی او اتیا کلن دی بوډا سړی دی نصیب یې ممکن د کړوسي همي داغه متعلق تاسو بیګا بل بیګا باوریدلی چې د امیر په شو کې یو زنانه لګیا ده چې د اخلاقي معیار دومره زیات خراب او د خلکو د مجبورونه دومره غلطه فایده اخیسته چې د کې پی کې نه د میسنګ پرسن ښځه راغلې وه چې د هغې خاوند میسنګ و یعنې خاوند یې ورک دی د ډېر وخت نه 15 کاله 10 کاله 8 کاله کال خو د ډېر وخت نه د هغې خاوند ورک دی او دغه ښځه په رنګ او شکل صورت باندې ښایسته وه نو جاوید اقبال دغه ښایسته ښځې ته وی په هغه یعنې د انویسټیګیشن یا د دغه هیرینګ په دوران کې د دغه سماعت په دوران کې هغې ته وی چې ته دومره ښایسته نو تا ته د خاوند څه ضرورت دی بیا د جاوید اقبال سره دا خبره ځکه بنده بیا مني چې جاوید اقبال یو ویډیو تاسو وړاندې په 2017-18 کې کتلي وه چې کومه 18-19 کې کتلي وه کومه چې وړاندې راغلي وه د بطور نیب چیرمین طیبه ګل نومي یو زنانه سره بوسو کنار کې مصروف دی نو که څوک ذاتي په رضا باندې کوي هغه یو ځان له جدا موضوع ده خو د چا د مجبورۍ نه د چا د کیسونو نه بطور جج بطور چیرمین بطور چیرمین میسنګ پرسن بطور چیرمین نیب بطور جج د چا د مجبورۍ نه غلطه پیدا اوچتول دا دومره دا یو لوی غیر اخلاقي او نامناسب او نازیبه عمل دی هغه ویډیو هم تاسو کتلی او طیبه ګل بیا نن په سوشل میډیا به تاسو کتلی او کم نه کتلی چې خبر مو کوم هغه وایي چې زما د چې بدلته حاضرېدم نو وخت په وخت دا خو ما ویډیو مجبور وم چې دا ویډیو مینیج کړه یا دا یو ریونج سکینډل مې جوړ کو د یو ریونج او انتقام په تور باندې یا د ایکسپوز کولو په خاطر مې ویډیو جوړ کړه ګنې د دې نه علاوه هم زما سره دغلته د دې په دفتر کې به داسې نازیبه حرکتونه کېده او دومره نازیبه حرکتونه به کېده چې تلاشۍ په نوم به زه یعنې د سرچ باډي سرچ به مې کېده او باډي سرچ به مې داسې کېده چې بیخي بربنډه کېدم به نو یو طرف ته د مغرب اخلاقی معیار یعنی مونږ چې کومې خبرې ډېرې زیاتې کوو وخت په وخت باندې وایو چې تباه دي او برباد دي او غرق دي او ذهني سکون ورته نشته دا نشته هغه نشته یو طرف ته د هغې سیاسي نظام او اخلاقي نظام دغه معیار دی او بل طرف ته دا معیار دی چې جاوید اقبال دومره لوی جرایم یعنی دا جرایم به دا ذاتي شخصي دی او انسان کمزوریانی بېشکه وي دي خو دا په یو پوزیشن باندې د ناست یعنی صلاحیت نه د خپل حیثیت نه غلطه پیدا او د یو بل کس د مجبورۍ نه غلطه پیدا بیا میسنګ پرسنز خو څومره ډېر عجیب و غریب کیس وي د هغې کوم ورک شوي لاپته افراد چې د هغې ډېر زیات مجبوري د هغې نه دونه غلطه پیدا اوچتول دا لوی انساني جرم دی خو په پاکستان کې یا په زموږ په معاشرو کې یا په چې ځان ته ډېر د اوچت اخلاقي معیار خاوندان هم ځان ته وایو هلته په دې موضوعاتو باندې ډېرې کمې خبرې کېږي پاتې شوې استفاګانې په دروغو باندې یا او جرم هم داسې چې بوریس جانسن په خپله نه دی کړی یعنی دغه کس جنسي جرم دغه لاس وړل دغه ګوتې ورکول یا لاس یا غیږ کې رانیول د شرابو په نشه کې دا د پارټۍ چیف ویب کړی دی دا کار کوم چې د کنزرویټیو پارټۍ سره د تعلق او کوم چې د یو عهدې ته ورکړی هغه بیا استعفا هم ورکړو دوم ومنله چې دا زما لویه غلطي وه او په کار وه چې ما د خلاف ښه کاروایي کړې وي او په وخت مې کړي وي او نه مې مقرر کړی او که مقرر کړی مې وي د خبرېدو سره سم ما دې فایر کړی وي یعنې بهر کړی مې وي د عهدې نه مې لرې کړی وي وغیره وغیره یعنې
یعنی دومره لوی اوچت معیار اوس زه نشم ویلی چې ته زه اوچت ویم د خپل ته لاندې ویم نو بیا به یو ځل بیا د کنځلو د سپکو سره مخامخ شمه خو دا فیصله په تاسو باندې پرېږدمه چې د دواړو واقعیاتو ته په کتو سره یاران دوستان په خپله فیصله وکړي چې د چا اخلاقي معیار څومره اوچت دی او د چا اخلاقي معیار څومره لاندې دی چې نن په پاکستان کې دومره لوی جرایمونه ډېر کم خلک بهرحال خبر دی نو په تلو تلو کې یو ځل بیا چې د اخلاقي او سیاسي نظام د استحکام او د خانداني نظام د استحکام او د اوچت اقدارو خبرې د چا سره زیاتې مناسب دي او د څوک د پستۍ او د ذلت په هغه لاندې کنده کې پروت دی د ټول د وخت راکولو یو جهان مننه